په جلال آباد ښار کې د روږدو راټولولو کمپاین پیل شوی دی چې تر دې دمه یې څه د پاسه 400 روږدي د ښار له بېلابېلو سیمو او واټونو راټول کړي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایند حافظ عبدالبصیر زابلی وایي راټول شوي روږدي به د 6 میاشتنۍ درملنې په موخه د کابل زربستریز روغتون ته انتقال کړي. د هغه په خبره د روږدو راټولولو کمپاین به تر هغې دوام کوي چې تر څو په جلال آباد ښار کې د روږدو ګراب 0 ته نه وي راښکته شوی. د ریاست له طرفه د معتادینو د تداوي لپاره موافقه وسوه. د هغوی په هدایت په ننګرهار کې چې پرون مو شروع کړې ده، تر دا مهاله مو څه باندې 400 کسان معتادین راټول کړي دي. دا به کابل ته انتقالیږي چې په کابل کې زر بستریز روغتون دی چې د امید په نوم باندې دی. هلته بیا 6 میاشتې تداوي کیږي. نو د دغه 6 میاشتو وروسته که چیرې د دوی جوړ سوي وه خو ډېر ښه او که چېرته جوړ نه وه بیا هم دغه د تداوي موده غځېږي تر څو دوی په ښه توګه جوړ سي او خپلې کورنۍ ته وسپارل سي. خو دغه د معتادینو د راټولولو لړۍ به بیا هم جریان لري. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د اسلامي امارت لخوا د روږدو ټولولو په پرېکنده اقدام خوښ دي. دوی وایي د روږدو کسانو شتون له امله یې هیڅ خوندي نه دي. دوی زیاتوي د ښار ټولې برخې دې له روږدو پاکې شي تر څو ښاریان ډاډه ژوند وکړي، ځکه روږدي هټیو او کورونو ته د توکو د غلا کولو لپاره ورځي او هر څه چې په مخه ورشي له ځان سره یې وړي. کور ته رانوځي، که سایکل که کراچۍ که چې شی مخته راشي هغه وړي تخته پټۍ ماشومانو سره لاس کې پیسې یا بل شي. نو یعنې دومره ترې تنګ شوي چې زنانه حتی دس کول ځان سره لاس کې نشي نیولی، ځکه لاس ورته شي ورته تختې زنانه خو پسې منډې نشي والی. نو دا ډېر ښه اقدام دی، باید دا د دې ځای نه ټول کړی شي او باید دا ښار ته نه پاک شي. او موږ غواړو چې بار بار راشي. د باغ امیر شهید مخکې هلته هم پراته وي په دې واټو باندې کولی شي چې د امارت اسلامي ماښام کې لاړ شي، هلته هم د هغې ځای نه هم راټول کړي. او موږ غواړو هر وخته له دې نه دا تقاضا لرو چې دا پوډریان له دې ځایه مطلب لرې کړي. په جلال آباد ښار کې د روږدو راټولولو لپاره که په وروستیو کې هڅې ګړندۍ شوي دي، خو یو شمېر ښاریان بیا وایي هغه خلک دې هم ژر ونیول شي چې ځوانانو ته د نشو لپاره زمینه برابروي او نشهیي توکي ورته د ښار هرې څنډې ته رسوي. دوی وایي په دې سره به په راتلونکي کې د نورو ځوانانو په نشو د روږدي کېدلو اندېښنه کمه شي. د دې دا څوک چې اصلي خرڅوي د اصلي منبع دغه کسان ونیسي، ځکه که چېرته د نشي توکي ورته رانه وړل شي او خرڅ نه کړل شي نو دوی به یې کوم ځای نه کوي، دوی مجبور چې پرېږدي. نو دوی ته دغه څوک چې ساقیان دي یا څوک چې هغه د خرڅوي دغه چې ونیول شي دوی خپله ورکېږي، خو دغو مخه چې ونه نیول شي د دوی مخه نیول ستونزمنه ده. په ننګرهار کې یوازې د روږدو راټولولو کمپاین په چټکۍ نه دی روان، ترڅنګ د یاد ولایت په زرګونو جریبه ځمکو د نشهیي توکو کښتونه هم له منځه وړل شوي دي. ګڼ ولسي خلک د اسلامي امارت له دغه پرېکړې خوښ دي او وایي که د نشهیي توکو د بدیلې کرکیلې لپاره ورته کار وشي، ګڼ کروندګر آماده دي چې په خپلو ځمکو باندې بیا د دغه انسان خوړونکو کښتونو کرکیله ونه کړي.